داوړ عمران خان ته افغانان د مرستې نه غواړي، صرف دوه مخیتوب پرېږده. عمران خان د افغانانو ته د مرستو غوښتلو پر ځای دوه مخیتوب پرېږدي. د پاکستان د اساسو مجلس غړی او د پښتنو د حقوقو فعال محسن داوړ د عمران خان پر وروستۍ څرګندونو غبرګون ښودلی دی. نوموړي ویلي عمران خان اوس په نمایشي ټویټ پیغامونو افغانانو ته د مرستو غوښتنه کوي، خو د دغه هیواد پر وړاندې کړي ظلمونه له یاده باسي. محسن داوړ وایي عمران خان که رښتیا هم له افغانانو سره خواخوږي لري نو دوی ته د مرستو راټولولو پر ځای له دوه مخیتوب لاس په سر شي. هغه زیاته کړ چې پاکستان د افغانانو پر وړاندې خپله تګلاره بدله کړي او اجازه دې ورکړي چې افغانان خپل هیواد جوړ کړي. عمران خان په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو په موخه خپلې مرستې ډېرې کړي، هغه څه چې محسن داوړ دوه مخیتوب بللی دی.